دوستانو ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده دغه ورور اسلام قبول کو. څنګه اسلام قبول کو؟ چا ورته د اسلام دعوت ورکو؟ یقینا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. راځئ د دغه ورور له خولې نه خبرې اورو چې دغه ته چا د اسلام دعوت ورکه او د دوی په زړه باندې څنګه رحم رالی چې اسلام قبول کو. یقینا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. په موږ تاسو باندې فرض ده چې د اسلام او دین لپاره کار وکړو. نو دغه ویډیو زیاته شیر کړئ، کېدای شي نور خلک هم اسلام قبول کړي. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. دیرور ایمان راوړو، مسلمان شو او دیرور په خوب کې نبی علیہ السلام ولیدو. ټول ورته ماشاءالله وایي. کیسه ته اورو چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم دیرور څنګه په خوب کې ولیدو او دا سړی ایمان د څنګه راوړو. دغه پوره کیسه د سره شریکوم. ډیر د خوشاله خبر دی، پورا امت مسلمه سره شریک کې ډیر زیات خوشاله شوم. په نیمه شپه رالم او د دې دغه غږ تاسو تقدمه فواد صاحب څنګه طبیعت هم ښه دی؟ ډېره مهرباني خالد جان صاحب چې تاسو په دې شپه باندې راغلی او زمونږ د دغه کم چې مسلمان شو مخکې د دې نه د نوم چې دی آموس اوس محمد موسی شو. نو د هلکه ټول ماشاءالله ووایي. د دې مبارکي زه ته ورکوم او تاسو ته چې تاسو په دې نیک کار کې شامل شولئ او راغلی. هغه ورځ خو تاسو نه هغه مس شوله، تاسو بل د مدرسې پروګرام کې بیزي وئ. په هغه ورځ رانغلی، نن هم ځان په دې نیمه شپه راورسو. نو د زړه نه درته د دې چې کوم دی شکریا ادا کوو او ډېره مهرباني ستاسو. وایم زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او ما ټایم نه تېرېدو چې دا خبرې زه د دین زباني وورم چې دې رور ایمان راوړو، اسلام یې قبول کو او دې رور زمونږ حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولید. په وادیانه دغه یو کیسه دا وخت د دنیا مسلمانان تاسو ګوري، نو دغه یو کیسه ورته وکړه چې دا څنګه دی راغی او څنګه دې ته تیار شو چې یاره زه ایمان راوړم او بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه کیسه هم را سره شریک کړه. خالد جان صاحب هغه خو ما د عبدالحکیم سدابهر صاحب په انټرویو کې ویلو، هغوی رانه تپوس وکړو، بیا ورته ما د زړه نه هغه خبره وکړله. هغه داسې وه چې موږ د چې کله نه وویلې چې زه مسلمان کېږم، ایمان راوړم، نو د ده په دې باره کې موږ بیا داسې میټینګ وکړل. یو دوه درې ځله موږ د خپل منځ کې ملګرو سره موږ ویل د ده دپاره به انشاءالله پروګرام کوو او د دې لپاره به موږ د خپل قاسم صاحب راولو. دلته چې څومره علما دي زموږ څومره ملګري دي، موږ به خپل وس مطابق د ده ښایسته پروګرام کوو انشاءالله. نو هغې په شپه یا په سبا شپه اوس مې دغه ذهن دغه دي، نو په دغه کې بیا موږ د په خوب کې د ده دغه میټینګ بیا موږ کوو. موږ یو بل ته وایو چې هلکه زه به دغه شان پروګرام به کوو او عالمان به راځي انشاءالله او قاریان به راځي. په دې کې د دغه ګڼې نه اواز راشي هم نبي علیه السلام ووایي چې دی له به زم درځم. الله اکبر، ماشاءالله ووایي. نو په دغه وخت کې بیا نبی علیه السلام ووایي چې دی ایمان راوړي دې پروګرام له به زه پخپله درځم، دی له به زم درځم. نو بیا په ما زما خو سترګې وغړېدې، بیا خو بیا په ما ټایم نه تېرېدو. بیا ما دوی ته ویل چې څومره زر کېدای شي انشاءالله چې دا پروګرام وکړو. نو ما ویل چې نبي علیه السلام به لازمي راځي انشاءالله. چې راویښ شو احساسات سچویشن دی څو نو ډېر ناشنا دغه و، ځکه چې د هغوی هغه اواز په ما راغلی چې دی له به زم درځم. نو عجیبه محسوس کېده په ما، دا دی اوس هم غولې زیږ کېږي او موږ د خپلو. نو ډېر د خوشحالۍ مقام چې موږ غونته کې کمزوري خلک او نبي علیه السلام خوب کې ووایي چې زه به هم درځم او یا زموږ د ادارې ته، نو دا ډېره غټه خبره. خو دا د چا برکت و؟ دا جی د دوی برکت و، زموږ د قاري صاحب برکت و، زیات برکت د قاري صاحب و چې په دوی باندې دومره محنت وشو چې الله پاک دا چې کوم دی د یو خو دا چې کوم دی ذهني بیمار به ورته ووایم، بیمار دا و چې نشه یې کوله، د هغې لعنت نه م الله خلاص کو. الله پاک وله یو بل مقام ورکو چې د ایمان راوړو دلته. نو دې کې د قاري صاحب هم ډېر محنت دی، ولې چې دوی ته مونږ ویلي دي چې په داسې کسانو چې کوم غیر مذهبه دلته راشي چې هغه دا محسوس نه کړي چې یاره زه دلته یا غیر مذهبه یم یا زما زبان بدل دی یا زما رنګ بدل دی. مونږ ورته ویلي چې ټول به په یو دغه کې اچوئ. نو په هغې باندې دومره محنت وشو، الحمدلله دوی ایمان راوړو. ډېره مهرباني صاحبه. امید ویلفیر ارګنایزیشن د منشیاتو یو هسپتال دی. څنګه چې په واد صاحب ووایي نو زه خپله دا ټول کریډټ دې سړي له ورکوم. که دا د پګړو خاوندان نه وي نو کیدی شي که دلته صرف علاج وي او دینی خبرې نه وي نو کیدی شي چې دا رور نن هم په هغه غفلت کې مبتلا و
خدا د پګړو خوندان پدی باندې د علاج سره سره د الله پاک دغه دین هم د دې سینو ته ورکوزي. نن دا د 100-150 کسانو نه متاثر شو چې دا زه په کم غفلت کې مدي خو رب ته مبتلا دي، رب ته عبادت کوي. نو کاری صاحب خراج تحسین ته پیش کوم، داد در کوم، دا ستاسو محنت دی چې نن یو ورور دغه غفلت نه راووت او ایمان قبول. مهرباني جی، الله تعالی خوشاله کړه. تم هدي الحمدلله، شکر دا راتو وای کاری صاحب دا سړی دی څنګه دی رضا کو یو سړی خپل مذهب ته راړول ډیر یو لوی تجربه او زم چې یو ډیر لوی استړی غواړي تا په میاش نیمه کې دا سړی دې ته څنګه مجبور کو چې یاره د ایمان قبول. زه به تاسو ته مختصر دا وایم چې د دې د فیملی چې کومه هیستوري دا ډیره لویه ده، او زه به تاسو ته مختصر دا وایم د دې فیملی چې کوم هغه ټول کرسچنو عیسایانو. بیا د دې والد صاحب چې کله وفات شو نو دې والدې چې کوم دی هغه دویم واده وکړو، نو هغه د مسلمان سره وشو. نو هغه باندې محنت وکړو، د دې والدې مسلمان کړه، کوم ماشومان هغه دې ته لاره منډه رااله. بیا د هغې نه پس چې کوم دی د به نشه کوله، بار بار به ګرځېدو. چې کله موږ دا راوستو نو بیا د دې والدې دلته پخپله راغلې وه، موږ ته ویل زه یې راوغوښتم، ویل چې زما په دې بچي باندې تاسو محنت وکئ چې دا هم د مسلمان په لاره باندې راشي او اسلام قبول کړي. نو یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا زه رالم، بیا ټول سټاف والا ما راټول کړل، ما ورته وویل چې د دې هلک په ډېر زیات خیال ساتئ، خاص کر چې کوم دی اخلاق به له ده سره استعمالوئ. نو زه په دې باندې چې دی متاثره شي، نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په زور زبردستۍ باندې نه، په خپل یې دلته خلکو ته ویلي چې یاره زه اسلام قبلوم. اسلام قبلوم. ماشاءالله صاحب دا امید ویلفیر دی. کاری صاحب له الله پاک جزای خیر ورکړي. او زه به ووایم چې په یو مسلمان دی په یو غیر مسلم تا کلمه ووایي نو پتا د جهنم اور آرام شو. نو دا هم کاری صاحب یو غټ کریډټ دی او یو ډېر زه به ووایم چې الله پاک دله یو ډېره غټه موقع ورکړه چې د کاري صاحب نه دغه کار واغس بهر کې. دا زما په شا باندې چې څومره ځوانان تاسو وینئ نو دا ټول مسلمانان دي، خو صرف دام په یو غفلت کې پراته دي. هغه غفلت څه دی چې چا به چرس کل، چا به نشې کولې، چا به پوډرس کل، چا به افیم څکل. نن امید ویلفیر الحمدلله یو دومره زبردست نوم جوړ کو، د علاج سره سره د هغې د کاري صاحب هغه صلاحیت هم تاسو وکړ، د هغې هغه کردار هم تاسو وکړ چې دومره پورې هغه خواري کوي چې یو غیر مسلم هغه خپل دین ته رابلي او هغه په خوشحالۍ اسلام اکسپټ کوي. نو تاسو پوه شئ چې امید ویلفیر به د مریضانو سره د علاج په حقله باندې په نور داسې کم رولز ریګولیشن دي چې هغه به د دې څنګه وي. دا خو صرف د دې د کاري صاحب کردار دی. د هغې سره په واتساپ ډاکټر وغیره ټیکنیشن او سایکالوجسټ وي یا نه وي؟ الحمدلله خالد جان صاحب زموږ خو د پیله ورځې نه دغه میشن دی چې دلته یو سړی راشي هغه علاج سره سره چې کوم دی دیني ماحول هم د دې کافي اثر په هغه باندې چې هغه مو ته میلاو شي. الحمدلله موږ سره خو سایکاټریسټ ډاکټر شته، سایکالوجسټ میډم شته، ټیکنیشن ډاکټر دی. د هغې نه علاوه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې زموږ قاري صاحب چې دی زه وایم چې د دې ټولو نه د پاسه دی، ځکه چې زیات محنت پکې دی چې دوی ورسره 15 وخته جمع سمونځ، خواري، جنازې، دعاګانې، کلمې. الحمدلله نور ټول مسلمانان دي، ټولو زده کړی. خو بیا چې انسان کله نشه شروع کړي نو د ده نه ډېر څیزونه هیر شي. نو هغه دلته الحمدلله قاري صاحب دونه محنت وکړي چې دې ځای نه ځي نو واپس هغه خپلې جنازې، کلمې، دعاګانې دا هر څه دوباره یاد کړي او د دې ځینې چې ځي نو یو قاري شکل کې ځي، یا مطلب د یو سړی یو 4 میاشتې تبلیغ ولګوي هغه شانتې ځي. او جان الله دې نور هم همت درکړي چې دغه خلکو دغه د ولس خدمت دی. زه بار بار وایم ګوره کار روزګار هر سړی کوي، خېټه چې کومه ده دا نیش نه وي چې ته پیدا شي څه نه څه روزګار به کوې. خو صحیح مسلمان هغه دی چې دې کار هم وکړي، ځان له 100 روپۍ هم پیدا کړي او یو ورور مسلمان ته خیر هم ورسوي. نو الله پاک ستا له کبله ډېر غټ خیر خوري چې کم خلک په دغه نشو کې په دغه لعنت کې مبتلا دي، هغه الله پاک ستا له کبله دلته د دغه نشو نه منې کوي. نو صرف دا وخت لکونه پښتانه ته ګوري، هغې د خپل د هسپتال لوکیشن او د رابطې نمبر ووایه او طریقه کار ورته ووایه چې که د چا په چاپېرچل کې داسې څوک وي چې په دغه لعنت کې مبتلا وي چې په اسانه امید ویلفیر ته راشي. خالد جان صاحب زمونږ د ټولو نه اول خو زمونږ لوکیشن دی
دا چې دی دا شاه زمان قلعه شیرګل د ډیسټریکټ مردان کې راځي او د دې نه علاوه زموږ د موبایل کانټیکټ نمبر به مو وایم 0346 8199207 بل نمبر دی 0344 11382 د چا په کور کې د ځوانانی مشرانی کشرانی چې هغه په هر قسمه نشه کې مبتلا یا ډیپریشن شکاري نو ان شاء الله که تاسو په خپل باندې پیشنټ راوستئ شي ډیره ښه دغه لوکیشن دی کنه شي راوستئ موږ سره رابطه کوئ شپې ورځې موږ تاسو د پاره تابعدار ان شاء الله 24 هاور تابعدار ان شاء الله ځان به در رسو خپل ټیم به درولو زموږ خپل سکیورټي خپل ګارډز هغه به درځي ان شاء الله پیشنټ په د کور نه یا عزت سره راچوتیږي دلته به 3 میاشتې ټریټمنټ کیږي او ټیک ټاک به ځي ان شاء الله ډیره مننه الله دې خوشاله کا پروګرام اختتام صرف په دغه خبره سر ته رسومه دا شاته چې کم ولاړ یې تاسو ټولو یو پیدا وکړه سو موکړئ یو پیدا موکړه سو موکړئ صرف زندگیم بچوه دې سړي سو پیدا وکړئ د دو پیدا وکړئ سو یې وکړئ د رمضان لاغه جان خسته کو او امیدا جان خسته کو سبا چې څوک هم په دغه لعنت کې مبتلا یې په سکرین د امید ویلفیر نمبر چلیږي د دې د ټیم سره رابطه وکړئ او خپل مریض ښه په طریقې سره دی براولي دلته به ایډمټ کړي او د دغه لعنت نه وبچ کیږي مننه خوشاله او بریالي اوسئ